نصیحت هغه غم ځپلو ته دا دی چې خفه کېږئ مه، الله ستا دپاره خیر غواړي او الله تا سره محبت کوي. او یوازې دا نصیحت کافي دی که نه دی کافي؟ چې زه تاسو ته دا ووایم چې الله تاسو سره محبت کوي بس کافي دی. بیا مصیبت څه شی دی چې الله را سره محبت کوي، بیا خبره ختمه شوه. چې الله زما دپاره خیر غواړي بیا خبره ختمه شوه. بیا قرضې څه شی دی او بیماري څه ده او مسلې څه دي او مشاکل څه ته وایي. حدیث کې دا راځي، په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي من یرید الله به خیرا، الله چې چا دپاره د خیر اراده وکړي او د ښېګړې اراده وکړي، یصب منه، نه په ده باندې لازم امتحانونه او مصیبتونه راولي. دې خبرې ته غوږ کېږدئ. الله چې چا دپاره خیر وغواړي نو په هغه باندې څه راولي؟ امتحانونه او مصیبتونه. په بل روایت کې راځي، امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی دی، اذا احب الله قوما ابتلاهم، کله چې الله د یو قوم سره محبت کوي نو امتحانونه پرې راولي. نو پتا چې کوم مصیبتونه دي او کوم امتحانونه به تا راغلي دي او کوم مشاکل چې تا ته دي، موږ تاله زیری درکوو چې الله سبحانه وتعالی تا سره محبت کوي. هر هغه انسان له زیری ورکوو چې په هغه باندې غریبي ده، او هر هغه انسان له زیری ورکوو چې په هغه باندې قرضې او مسایل دي، او هغه انسان له زیری ورکوو چې هغه بچی نه کېږي، او هغه انسان له زیری ورکوو چې بیمار دی، او هغه انسان له زیری ورکوو چې واده نشتی، او هغه انسان له زیری ورکوو چې خزه په الله دې سره اړولې دي چې خبره نه مني، یا بچی نافرمانه دي، یا نور قسم مصیبتونه پې دي چې خفه کېږم، الله ستا دپاره خیر غواړي، صبر کوه. حدیث کې دا راځي، امام ترمذي رحمه الله دا حدیث راوړی دی، انس بن مالک رضی الله عنه روایت، رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، کله چې الله دې یو بنده دپاره خیر غواړي او ښېګړه ورسره کوي نو هغه له سزا په دې دنیا کې ورکوي. واذا اراد بعبده الشر، او کله چې یو بنده له د شر اراده وکړي الله سبحانه وتعالی، امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامه، الله ورته بیا په دې ګناهونو باندې څه نه وایي خو د قیامت په ورځ یې رانیسي. که تاسو خیال کړئ د بېدینه خلک چې څومره دي او د غیر مسلمه خلک چې دوی ډېر داسې پراخه غونته کې ژوند تېروي او څه مصیبتونه پې نه اکثر او نه پې داسې امتحانونه شتي. ولې؟ ځکه چې د دوی هغه عذاب او سزاګانې هغه دوی ته په آخرت کې انتظار کوي. او په دې مسلمانانو باندې دا سختې او مصیبتونه دې د لاسه دي چې الله سبحانه وتعالی دوی هغه ګناهونه هغه په دې دنیا کې ختمول غواړي، نو چې دوی الله ته مخامخ شي بلکل صفا به ولاړي. نو د آخرت هغه ژوند د همیشه هغه ژوند هغه په سکون سره شو، هغه په اطمینان سره شو. او زما او ستا او د هغوی او د دې ټولو مسلمانانو د ارمان دی چې زموږ د آخرت ژوند هغه په سکون سره شي، هغه په راحت سره شي. نه د دنیا د مختصر ژوند که چېرته لږ امتحان را باندې راشي صبر پکې کوه.